قربان دشم قربانای لخپل ځان راته ګرانه ښایسته افغانستان. خودخیلو برېښنا پایو تولید فابریکې کې د روان لمریز کال لومړیو اتو میاشتو کې له 5250 اصله زیاتې کانکریټي پایې تولید شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت ساختماني چارو ریاست اړوند خودخیلو برېښنا پایو تولید فابریکې کې د روان 1403 لمریز کال تیرو اتو میاشتو کې د بیلابیلو کچو 5280 اصله کانکریټي پایې تولید شوي دي. د خودخیلو برېښنا پایو تولید فابریکې کې د وري یا حمل میاشت کې 393 اصله، سور میاشت کې 591 اصله، جوزا میاشت کې 948 اصله، سرطان میاشت کې 928 اصله، اسد میاشت کې 609 اصله، سنبله میاشت کې 693 اصله، میزان میاشت کې 994 اصله او اقرب میاشت کې هم 604 اصله په نړیوالو معیارونو برابرې کانکریټي پایې تولید شوي دي. تولید شوي پایې د برېښنا شبکو اصلاح او پراختیا برخو کې کارول کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت پیاوړې رهبرۍ پرله پسې ملاتړ او د تجهیزاتو پر وخت چمتو کولو پایله کې د خودخیلو برېښنا پایو تولید فابریکې کې تولیدي کچه د تیر 1402 لمریز کال په پرتله زیاته شوې ده. د دې فابریکې پایو تولید کچه کلونه وړاندې په نشت حساب و چې هغه مهال د آزاد بازار تولید یوې پایې بیه شاوخوا 100,000 افغانۍ وه، خو اوس په نړیوال معیار برابرې تولیدي پایې د خودخیلو برېښنا پایو تولید فابریکې کې تر ټولو لوړ لګښت نږدې 10,000 افغانۍ کیږي چې په دې سره د لوی لګښتونو مخنیوی شوی دی. ټاکل شوي چې د افغانستان برېښنا شرکت کندهار زون لپاره هم د کانکریټي پایو یوه تولیدي فابریکه جوړه کړي او د هرات برېښنا پایو تولیدي فابریکه هم د معیاري پایو تولید کچې ته لوړه شي. د لویشت لویشتې دفاع دی په مونږ فرض د قربانه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان د لویشت